السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، نن به موږ په جرمني ژبه کې یو له مهمو افعالو هابن فعل په اړه زده کړه وکړو. که غواړئ په جرمني ژبه کې خپل مهارتونه پیاوړي کړئ، هابن یو داسې فعل دی چې تاسې هره ورځ کاروئ. په دې ویډیو کې به موږ نن نه یوازې هابن فعل وپېژنو، بلکې تاسو ته به داسې یو ټریک در وښایم چې تاسو د دې ټریک په واسطه به هابن فعل ډېر په ساده او په اسانه توګه زده کړئ. ویډیو در سره تر پایه وګورئ، ځکه په پای کې یو لنډ تمرین لرو چې دا تمرین به تاسو سره لا نوره مرسته وکړي. لوس گیټس. هابن په جرمني ژبه کې د فعل په توګه لرل یا درلودل معنا ورکوي. دا یو بې قاعده فعل دی. همدارنګه دا فعل د ماضي زمانې جوړولو لپاره د مرستندویه یا کومکي فعل په توګه هم کاریږي. د هابن فعل په معنا باندې خو پوه شلو. له دې نه مخکې چې په جملو کې وکاروو، راځئ چې لومړی په اوسنۍ زمانه کې کانجوګیټ یا گردان کړو. ایش هابه، زه لرم. دو هست، ته لرې. ایا زی اس هات، هغه لري. ویا هابن، موږ لرو. یا هابت، تاسې لرئ. زی هابن، هغوی لري یا تاسې لرئ. هابن فعل خو مو گردان یا کانجوګیټ کړو. د ویب کانجوګاسیون یا د فعل گردان یا کانجوګیټ کولو ویډیو مو لا نه وي لیدلي، زموږ یوټیوب چینل ته ورشئ. هلته موږ مفصلا په دې اړه باندې غږېدلي یاستو. راځئ چې اوس هابن فعل په ځینو جملو کې یو ځای سره وکاروو. د مثال په ډول Ich habe ein Buch. زه یو کتاب لرم. Du hast einen Stift. ته یو قلم لرې. مونږ ویلې چې هابن فعل د ماضي زمانې جوړولو لپاره د مرستندویه فعل په توګه هم کارول کیږي. د مثال په ډول Ich habe gegessen. ما خوراک کړی دی یا ما ډوډۍ خوړلې ده. Er hat gespielt. هغه لوبه کړې ده. د دې ویډیو هغه مهمې برخې ته راځو چې یو لنډ تمرین یو ځای سره کاروو، چې دې تمرین سره به هابن فعل تاسو ډېر په ساده او په اسانه توګه لا هم ښه زده کړئ. تمرین داسې دی چې تاسو به په خانه خالي کې د فعل سمه بڼه یا د فعل سم شکل د زوبیکټ یا د ضمیر په اساس باندې لیکئ. راځئ چې دا تمرین یو ځای سره کار کړو. Ich habe ein Haus. Du hast einen Bruder. Er hat eine Katze. Sie haben eine Frage. ګرانو لیدونکو، اوس درته پښتو ژبه کې زه یو څو جملې وایم. تاسو راته دا جملې په جرمني ژبه کې په کمنټ کې ولیکئ. لومړی، زه یو موټر لرم. دویمه جمله، موږ یو کتاب لرو. دریمه، ته وخت لرې. ګرانو لیدونکو، د هابن فعل په اړه باندې په ډسکرپشن کې نور معلومات هم شته دی. دا و په جرمني ژبه کې هابن فعل. که کومه پوښتنه لرئ، هیله ده چې په کمنټ کې را سره شریکه کړئ. او که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. Bis bald. Tschüss.